اس ایچ او صاحب د خو چې کله پلار مړ کړو بټ ډایرکټ پتاڼې ته راغلي ځکه چې خفه به هم ډېر نو ډایرکټ تاسو له تاڼې ته راغلي نه جناب بسم الله الرحمن الرحیم د چې کله وقوع وکړه نو دې وقوع نه بعد فرار شو دی نو مطلب بیا چې کله د والد صاحب وفات شو دې مونږ ته مختلف ذرایع چا به وي چې مریا یو دی چا بل دی خو ډېر زیات د پسې مونږ وګرځېدو ښه وکړو ښه سم ښه برابر دي او بیا دې په خپل کلي کې د کله والد صاحب مطلب کپان دفن شو 2 بجې یعنی 4 بجې د ټول نه مخکې خو تاسو ته دا خبر هم شیر کو زیات تر خلک هغه پوسټونه کوي په هغې کې وایي د دې هلک پلار هغه وفات شوی دی خو مور یې هم ډېره زیاته زخمي وه او د هغې وجې نه هغه هم وفات شوې ده نو په دې کې څه حقیقت نشته د دې مور چې کوم ده هغه د تیمرګرې هسپتال کې داخل ده او په هوش کې هم د خبرې اترې هم کوي او دای هم ویلي دي تاسو به اورئ هم دا خبره هم کړې ده چې زما زوی ته هغه څه مه وایې غلطي تې شوې ده ماشوم دی او دا خبرې کړې ده جیل ته یې هم مه بوځئ تر دې پورې هغه ویلي دي نو به هر حال کم خلک چې دا خبرې کوي چې یا مور هم وفات شوه څوک وایي په زنکدن کې دا ویل نو په هغې کې څه حقیقت هغه نشته بل دا کم کیس چې شوی دی کومه واقع چې مخې ته راغلی دا ټوله خیبر پښتونخوا پې ډېره زیاته غمزده ده که ستاسو خیال وي پرون راهیسې اوسه پورې داسې پوسټونه کېږي خلک ډېر زیات خفه دي چې کم وخت راغی چې یو زوی راولګي او په خپل مور او پلار باندې هغه ډزې وکړي او هغه وولي او هغه ووجني نو ډېره زیات چې کوم دی هغه خلک یو حیران دي پریشان دي چې داسې واقع هغه مخې ته راغلی ده بل د هلک عمر چې دی هغه هم 16 سال ګرفتار شوی دی کم د هغه ځای ډي اس پي چې دی د هغې مطابق چې هغه مونږ په هغه موقع باندې ګرفتار کړی دی د هغې نه پس کم سوشل ورکر چې دي د هغو هم د تلو کومه سلسله چې دا هغه جاري ده وخت په وخت باندې د هغې کم انټرویوز چې دي هغه هم تاسو ګورئ را روانې دي نو په دغه هکله کې کم معلومات چې نوي راغلي یعنې خلک مختلف قسمه پوسټونه یو څه بل څه ویله نو د هغې په هکله مونږ تاسو سره به هم معلومات هغه هم شریک کړي دي او شریک کوو به در سره آینده که څه قسمه واقع څه کېده نو هغه به هم تاسو ته په دې چینل باندې هغه میلاویږي نو که کم کسان نوي وي په دې چینل دا نه وي سبسکرایب کړی نو پلیز دا سبسکرایب کړئ د داسې نور ویډیوګانو دپاره